دا سیالي چې د ګریشک، مساقله، سنگین، نوزاد، کچکي، مارچې، نادعلي او ناوې ولسوالیو سلګونه تنه پهلوانانو ګډون کړي وو. زرګونه تنه ځوانان، قومي مخور، مینوال او د فراه ولایت ورزشکاران یې لیدلو ته راغلي وو. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوي شیر محمد وحدت وویل چې په دې سیالیو کې جنوبي ولسوالۍ 93 جوړې اوزاري شوي وي او د شمالي ولسوالۍ 60 جوړې د ماتې سره مخ شوي دي چې په پایله کې د شمالي ولسوالۍ پهلوانانو د ډیرو نمرو په درلودلو سره اول مقام خپل کړ او د سیالیو اتلولي وګټل. دا سیالۍ د دې لپاره ترسره سوې چې زموږ دودیزې لوبې ژوندۍ پاتې شي او ځوانانو ته د روغ او سالم ورزش زمینه برابره شي. د سیالیو پایلې ښیي چې د جنوبي ولسوالیو 93 جوړې له غوځارېدو سره له سیالۍ ووتلې او د شمالي ولسوالیو 60 جوړې د ماتې سره مخ شوې. په پایله کې د شمالي ولسوالیو پهلوانان د زیاتو نمرو په ترلاسه کولو سره د سیالیو اتلولي وګټله او لومړی مقام یې خپل کړ. دا سیالي د ګریشک په کوربتوب ترسره سوې چې یوه ورځ به په بر کې ونیول سي او موخه یې دودیزو لوبو ته وده ورکول دي.